اوس ته ماته وایې چې کم ازادیت دی ته. اوس کاناډا که مثلا ډېر هیوادونه دي چې هغه مستعمره دي مستعمره هیوادونه دي چې هغوی هم د درس ویلو اجازه لري، د انتخابولو اجازه لري، د هر شي اجازه لري، هماغه هغوی غلامان دي. اما غلام هېڅکله نشي ویلی چې مثلا زه آزاد یم. ته که ماته وایې چې زه آزاد یم د څه شي لحاظه ته آزاد یم؟ مهرباني انډیواله زه مکمل اختیار لرم. زه ما څه د ته پاکستان ولرېږه چې مکمل اختیار لري. دا اوس وخت کې بیا د عافیه صدیقي خبرې ډېرې ګرمې روانې دي. که ته آزاد سړی وی نو ستا مشرانو به یو سیاسره کورنلیسي امریکایانو ته په لاس ورکوله. نو انډیواله دې چې خو د افغانستان نم ډېر شي خلک امریکایانو پکې 20 کاله تېر کړه. صحیح خو آزاد نه وه، خو آزاد نه وه، خو آزاد به نه وه. 20 کاله چې تېر کړو خو آزاد به نه وه. اوس زه تا ته داسې وایم زه خو ستا په ازادیت باندې خبرې کوم، ته زما په ازادیت خبرې مه کوو، ځکه موږ د ازادۍ په وړاندې باندې ډېرې ککرې ورکړي. تاسې خوبونه دال خورئ سملئ خوبونه وایي او موږ د ازادۍ په وړاندې باندې ډېرې ککرې ورکړو. درګر دی اوس هم ورکوو. زه تاسو ته دا خبره کوم چې که ته چېرته یو ازاده ملک وی د تا لخوا نه د تا جنرالانو یو سیاسره چې مسلمانه چې هغه قرآن یا حافظه چې قوم کې بیټي هغه کورنلیسي ورته تسلیموله. ګوره الکوزیه ته چې دا خبره کوې که نه چې ستا مشرانو نو په هر یو ملک کې داسې خلک شته چې هغوی غلطیانې کړي دي، کېدای شي هغوی پیسې اخیستي، هغوی ګوره کرپشن خو په ټوله دنیا کې شته. دا په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته. زه دلته په جرمني کې ژوند کوم، دلته په جرمني کې هم کرپشن شته. که ته په کینیډا کې کې که نه او د دې خبرې نه انکار کې چې په کینیډا کې کرپشن نشته نو دا به ته زیاتی کې، ځکه چې شته دی په هر یو ملک کې. ګوره د کرپشن خبرې پرېږده، د کرپشن خبرې خواته مه ځه، د ازادۍ په لور باندې راځه. ما تا ګوره ما تا د ازادۍ خبرې کوو. ودرېږه ستا قانون د لارمیکاله قانون ده. صحیح ده. چا درته ټاکلی؟ موږ ځان ته په خپله ټاکلی چې موږ ورته غاړه ایښې ده. نه چې تا ورته غاړه ایښې تا ته کوم بادار ده دا لارمیکاله قانون ټاکلی چې تا ورته غاړه ایښې؟ پاکستان چې آزاد شوی دی همدغه قانون په موږ باندې نافذ. آفرین. دغه قانون تا ته چا جوړ کړی؟ د دې قانون جوړونکی څوک ده؟ ګوره الکوزیه وای الکوزیه ته مه راځه. زه ګوره زه چې تا نه سوال کوم د سوال خبره کوه. زه تا ته وایم چې ګوره زه تا ته وایم چې تا ته قانون چا جوړ کړی؟ موږ جوړ کړی چې موږ ورته غاړه ایښې. تا تر اوسه پورې ما نه دی اورېدلی چې پرون یو دانه غټ خبر شیر شوی ده. ته ودرېږه ماله څنګه چل د پښتونخوا کې اوازه ده څه خبرې دي په پښتونخوا کې؟ والا اوس کڼو ماشومانو ته په پښتونخوا کې علاج کېږي، کڼو ماشومانو ته اوس په پښتونخوا کې علاج کېږي. زه حیران پاتې شوم چې پاکستان خو دعوه کوي چې زه د هر لحاظه اټومي طاقت یم او د ټکنالوژۍ او د ډاکټرانو لحاظه په انډیواله 5م قطار کې راځم. پښتونخوا کې اوس ماشومانو ته د غوږو ایښودلو شی پیدا کېږي چې حتی کم داسې کومه غټه عالم نه ده، صرف د هغې قیمت هلته انډیواله 15 روپۍ ډالر ده. د هغې ته څنګه انډیواله اوس وایه چې په پښتونخوا کې 3 دانې ماشومانو ته هغه آلې چې اوس ماشومان کولی شي چې غږ واوري. دا د غلامۍ او د ضلالت نښې دي. تاسې ولې په دې غلامۍ کې عمر تېروئ؟ ستاسو سره بل څه ټاپک نشته، همدغه خبرو باندې خبرې کوې چې زه د خبرې جواب در کوم ته بیا ماته ته ماته ګورې د څه شي خبرې جواب راکړه. زه تا نه یو سوال کوم، قانون چا درکړی ده؟ ته ماته وایې قانون چا درکړی ده؟ موږ په خپل په ځان باندې دغه کړی دی، نافذ کړی دی. څنګه چا درکړی دی؟ ښه د دې قانون نوم څه شی؟ قانون د لارمیکاله څوک وه؟ انډیواله ته نن 3 کاله شاته ځې. اوسنۍ خبرې وکړه. اوسنۍ تا افغانستان ته څه کړي دي؟ ګوره تاسو افغانان چې راځئ موږ افغانستان آزاد کو. دا کم چې دا په لایف باندې راځي موږ افغانستان آزاد کو، امریکا هم ویسته. تا هېڅ هم نه دي کړي چې چا کړي ته خو د هغې خلاف یې. د لارمیکاله څوک وه؟
دا لاړمیکاله لکه سې د پښتونخوا کې کومه غټه ښځه بیچاره مسلمانه ښځه وه دا لاړمیکاله لکه سې یاره ګوره زه په تا ګوره ته حیوان نه یې کشکې حیوان وی د ناري ولی ما بولې پروا نه کې دا حیوان ده شکر غټ غټ غوږونه لرې قوي سړی دا ویډیو یوټیوب ته ځي سبا به د اولادونه مو ګوري اولاد به درته نه وي چې تو فلانت دې څه په دې خبره چې تا دې الکوزي سره کوله چې قانون موږ خپله جوړ کړی هغه درته ویل میکاله څوک ده ته وایې چې قانون موږ خپله جوړ کړی زه درته وایم چې لاړ میکاله څوک ده ته وایې چې قانون ما خپله جوړ کړی ورور جانه زبیر جانه صافی جانه قربان دې شم عمر در باندې تیریږي دومره عمر به دې د کدوانو په شانتې تیر کړي د نرانو په شانتې عمر تیر کړه خپل د ازادۍ غم دې وخوره که د احمدشاه ابدالي مسی او که چېرته د قید اعظم مسی غوږ ونیسه که چېرته د قید اعظم مسی همدغه شی په دلالت باندې چې ټول عمر مو ژوند کړی ده دا 83 کاله همدغه شی په ضلالت باندې 83 کاله نور هم ژوند وکوئ یار نو د دې خبرې تا سره څه ثبوت دی چې زموږ ژوند په ضلالت دی موږ خو الحمدلله اوس تا ژوند په ګوره ډېر ښایسته ژوند تېروو دا اوس ګورم دا اوس درته په زرهاو ویډیوګانې باسم په زرهاو ویډیوګانې چې د پښتون په پښتونخوا کې کم حیثیت ده او تا ته خپله معلوم ده چې ستا په پاکستان کې څه شی اهمیت ده ګیوسپي اهمیت تا په بارډر باندې خوشکې ته صرف غپس کوه غپس کوه غب 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 بارډر باندې غپېږه هو که مې رښتیا درته وایم دا اوس د مشر د کوم ځای نه انتخاب سو دا بل ندیم د کوم ځای نه انتخاب سو اوس وایه چې موږ انتخاب کړی وایه کوم ځای نه انتخاب شو دا د ارمي د ایسای ارمي مشر د کوم ځای نه انتخاب سو د درس په کوم ځای کې ویلی ده تحصیل د کوم ځای نه کړی ده د کوم چې قانون باندې خبر ده چې راغلی په تا باندې دا خو د ټول پاکستان په مشترک باندې انتخاب شوی دی که نه نو ته بیا خاندې که نه نو دا کار د بیتولې دی که نه انډیواله یاره زم زه ساده یم زه باید بندي سمه زه باید بندي دی سمه که نه چې انډیواله راځه یو قصه به وکړو دې خبرو نه به تېر سو یو فکري به وکړو بیا به خدای پاماني کوو یو کال وروسته د ما سره خبرې وکولې دا مې پرون هم کړې خو دا ډېره خوندوره هغه ده که نه خوندوره ټوکه ده د خره او د لیوه د دواړو سره جنجال شوی ده په ځنګله کې د خره او د لیوه د دواړو جنجال شوی واښه خو شنه یي که نه پسرلی ده خر یو دم راغلی ورته ویلي دي لیوه ته وایي چې دا واښه چې دي دا تور دي لیوه ورته وایي چې دا شنه دي وایي نه تور دي خو یو لغته او څه جنگ په جنگ ګیدړه راغله د زمري ته یې خبره وړې زمري ته یې ویلې چې څنګه چل ده زمري لیوه نه پوښتنه کړې چې لیوه څنګه چل ده ویلې چې دا وایي چې واښه چې دي هغه دي تور دي وایي ته څه وایې زه وایم چې شنه دي خره ته وایي چې خره واښه چې شی دي خر ورته وایي چې واښه تور دي نو زمری ورته وایي چې آفرین خر رښتیا وایي لیوه ویسې بندي یې کوي مخکې له بندي کېدلو نه لیوه ورته وایي چې پاچا صاحب کیدی شي چې یو سوال درنه وکړم ویلې چې سوال وکړم وایي سوال مې دا ده چې دنیا ټوله پوهېږي چې دا واښه شنه دي صحیح ده او تا څنګه د خره خمله ونیولې زه دې هلته بندي کړم وایي چې دنیا ټوله پوهېږي چې واښه شنه دي او دا واقعیت خبر هم ده خو چې خره ویلي و چې تور دي تا به ویلي چې تور دي ته خره سره بحث کوې نه خبره داسې ده ګلابه چې موږ ښه پوهېږو ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم چې دا واښه شنه دي خو هسې د ځان تمبه کړه ده چې انډیواله دا تور دي دا تور دي دا تور دي کلک دي دا تور نیولي دي زموږ هېڅ مقصد نشته زموږ مقصد صرف دا ده چې دا پښتانه باید راویښ شي دا پښتانه باید د ځان دپاره یو څه وکړي موږ دپاره هېڅ څه مه کوه زه تا نه یو اخرنی سوال کوم تو خپل خدای چې په وزیرستان کې یونیورسټي شته ده نه یم خبر ولې ته خبر نه ته خو یو پښتون یې که نه خو ستا علاقه ده خو ستا خوره ده په هغې کې خو پښتنې خویندې میندې اوسېږي څنګه ته خبر نه داسې خو انډیواله ټول خلک
لن به ته په جرمني کې ویم که نه دلته دي 14 صوبې ښه زه دا یار مثال دله در کوم نو ته زما خبرې ته غوږ ږدې ته خبره شروع کوم ته یې ستا خوا مه خواړې خبرې ته مې غوږ دی مهرباني په جرمني کې دي 14 صوبې صحیح ده زمونږ په کلاس کې په مکتب کې د خدای بلا جرمنیان دي چې د هغې نه تپوس وکړي چې په جرمني کې څو صوبې دي هغه درته وایي زه نه یم خبر دا خو د هغې وطن دی ولې نه دي خبر نو ضروري دی چې ما سره د هر یوې خبرې علمي دا خبر ضرور دی چې زه د هر څه نه خبر آفرین هغه جرمني خو لکه دا اوس ته پروت دی که نه یې پروت هغه خپل کلي نه خبر ده که نه ده خبر خو د تا د مجبوریت نه هلته تا ته یونیورسټي جوړه کړې ته پکې درس وای یا مکتب پکې وای آیا ته خبر نه چې ته وایې چې زه آزاد نه آزاد یم ته خبرې چې په ته که ته وایې چې زه آزاد یم ته خبرې چې په وزیرستان کې یونیورسټیانې شته نه یم ته خبر خبر څه کنه نو ما پسې ولې راځې ما ته چې دا پښتنو کې دا جنجال جوړ کړه خو ته دې خبرې نه خبر څه چې ولې اجازه راکړه تاسو به دې خبرې باندې سخت په قارېږي په تاسو د اور ولګېږي موږ دا نظر نه لرو چې اوس ووایم چې طالبان دې جګ شي انډیواله ټول خلک دې انډیواله چېرته په وزیرستان کې ووژني زه دا وایم چې که چېرته پاکستان یو سوپر طاقت هېواد دا د ټولو صوبو ته ولې په یو شان نه ګوري ولې د پښتونخوا سره د یو میرې سلوک کوي ولې ورسره کوي ولې چې کوي په دې کې افغان نسل اوسېږي په دې کې پښتون نسل اوسېږي په دې پښتون نسل به همدغه شی اخره پورې به همدغه شی غلامۍ په پښتونخوا کې خو د خدای به یونیورسټۍ نو تا تش وزیرستان رانیولې چې دا پښتونخوا خو تشه وزیرستان پورې نه ده تړلې په کوم ځای کې ته یونیورسټیانې لرې مهرباني وکړه ما ته ووایه چې په KPK کې په کوم ځای کې یونیورسټیانې لرې مهرباني وکړه چې د کم نه زه خبر یم ما به درته ویم چې د کم نه یم خبر هغه درته نشم ویلی خو د خدای به ټول پښتانه چې تعلیمونه کوي صحیح ده دوی کوم ځای نه کوي کور کې ناست یو بس افسران شي عصمت خانه درته زنګ وهم غوږ ونیسه قربان دا ما چې تعلیم کړی ما چیرې کړی پاکستان کې مې کړی افغانستان کې به دې کړی هلته هم یونیورسټۍ نه د هغو نه مونږ خو انکار نه پوهنتون به خامخا څومره وخت کېږي په افغانستان کې جنګ ده 40 کاله کم و پیش په دې 40 کالو کې تاسو یونیورسټیانې لوستلي ما یو هم نه دی یونیورسټۍ ما 2 دانې لوستلي دي دا اوس هم زه پلان لرم چې ماسټري مې واخلم نو اوس معنا داسې نه ده چې دا خبره به ضرور داسې خلک کوشش کوي د یو نه یو ځای نه خلک تحصیل زده کوي و دا معنا داسې مه ورکوه چې اوس څنګه یو وزیرستانی دې ته مجبور سي چې لاړ سي اسلام آباد کې په اردو خبره باندې درس وایي ولې مجبور سي پېښور ته دې راشي ولې اسلام آباد ته پېښور ته راسي نو که سبا د دې اردو زده نه وي نو که چېرته اردو زده نه وي دا به پارلمان کې په کومه ژبه خبرې وکړي نو اردو خو د پاکستان قومي ژبه دا خو ته په مکتب کې ښایي یعنې ضرور ده نو دا به ضرور ده قومي ژبه ده دا ضرور ده دا اسمان نه راغلی قرآن ضرور ده که دا اردو ژبه ضرور ده قرآن ضرور ده نه قرآن ضرور ودرېږه قرآن ضرور ده دغه قرآن زده کول ضرور دي که عربي که تا دغه اردو ژبه زده کول ډېر ضرور دي څنګه د قرآن نه ده زده کړی اردو ځان ته ملي ژبه وای او بیا ځان ته وایم چې زه یو قوي مسلمان یم ګوره دا د غلام ګوره که کله چې تاسو قرآن شریف خو انډیوال هلته مونږ چې 4 او 5 کالو جومات ته بتلو قرآن شریف به مې زده کولو خو زه درته دا وایم چې کشکې تا ته د قرآن شریف تر څنګ باندې نور کارونه مو ښیي کشکې زه درته وایم چې د قرآن شریف تر څنګ باندې تا په ټکنالوژۍ باندې قرآن شریف د اردو سره اوس څه کار دی د قرآن شریف د اردو سره څه کار دی قرآن شریف خو د خلک د الله دپاره کوي چې قرآن شریف خو ته ماته دا وایې که نه چې اردو ژبه ده ته څنګه یو پښتون ځان ته وایې یو غټه صوبه هم لرې انډیواله په پاکستان کې 2 نفوس هم ته لرې د بل چا ژبې ته غوږ دی بنګالیان ولې تاسو نه ازادي واخیستله پاکستان نه ته د بنګال نه خبرې ولې ازادي واخیستله هغه پخوا اوران تقسیم شوی و څومره په ضلالت باندې تاسو غلامۍ ته غاړه ږدئ ما زه دغلته چا ومه قسم مې د په خدای یا خو ستا ژبه نه وای یا خو ستا ژبه پښتو نه وای
او یا خو دغه مرداره خاوره چې اوس دا تاسو پې اوسېږئ که نه دغه خاوره دغه اصلا د دغه افغانستان مربوط نه وی موږ او تاسو هېڅ یو بل سره نه کشکې پنجابی وی چې ما ته دې ویلي وی چې ما غلامۍ ته غاړه ایښی ما به ویلې چې خیر ده زم یو مسلمان افغان یو پښتون تم ته غلامۍ ته غاړه ږدې زه یې نه ږدم ولې دونه په ضلالت باندې غلامۍ ته غاړه ږدئ ته ما ته وران تکلیف وران نه ورور جانه دلته ته ماشوم سره لګیا نه یې ته ما ته وایې چې بنګلادیش بنګالیانو د اول د بغاوت چې د اول نه شروع سو د بنګالیانو بغاوت د څه شي په سر شروع سو ته خبر دی که تاریخ نه الکوزي ما ته پته د افغانستان ډېر ښه تاریخ لري صحیح ده د احمدشاه ابدالي تاریخ لري خو هغه تاریخ تاله نن څه درکوي دا هغه تاریخ نه ستا څه فایده هغه تاریخ ما ته دا راکړې ده چې هغه تاریخ ما ته دا راکړې ده که نه چې ته نن هر ځای کې کښېنې چې ځان ته وایې چې زه پټان یم همغه احمدشاه ابدالي چې تاسو ته هېواد جوړ کړی او تاسو چې وکول په قبر کې مرتته شي وکولې همغه احمدشاه ابدالي چې تاسې د چنګیز قوم نه بچ کړلې تاسو ته یې دغه هېواد جوړ کړ او تاسو به تمام عمر په هندوانو باندې په نورو خلکو باندې پاچایانې کولې په قبر کې مرتته شي وکولې غول مو ورته وکول موږ له احمدشاه ابدالي د پاکستان جوړ کړی دی پاکستان زه خو پاکستاني یم که نه نو انډیوال زه خو پاکستان خبرې کوم پاکستان په افغانستان ښه داسې خفه کېږم تا ته مې ګوره د خبرو نه په اول کې پاکستان چې په افغانستان داسې ګلخانه لالا ګلخانه ګلخانه په دې که ته خفه سې چې مولی یې که ته خفه نه سې ته چې مولی یې ستا خفګان او خوشحالۍ باندې خبر خو سوچ د صحیح که فکر د صحیح که احمدشاه ابدالي نه پېژنې او پاکستان پېژنې نو زه د احمدشاه ابدالي په تاریخ باندې زه اوس څه وکړم نن آفرین هېڅ پروا نه کوې هېڅ څه مه کوه هېڅ څه مه کوه دلته ما سره چې کوې چې راغلی نو تاسو ما سره چې کوې چې راغلی یم دا ودې ویلې زنګ ووهه زنګ ووهه زنګ ووهه چېشته راغلی نه په خبره پوهېږې نه د احمدشاه ابدالي په تاریخ باندې ویاړې او وایې چې زه په تاریخ باندې څنګه کوم وایې چې قید اعظم راته دا وطن جوړ کړی کیدای شي پنجابیانو سره رشتې مو لرئ روابط هم سره ولرئ څه به یې تاسو ته ورکړي څه به تاسو به پکې ورکړي تاسو نه ګیله نشته تاسو نه ګیله نشته پنجابی مسلمان ما ته د پنجابي رګ معلوم ده پنجابی هېڅکله مسلمان کېدلی نشي ولې نشي کېدلی ما ته معلوم ده پټان جانې رمضان جانې ما ته پنجابي رګ معلوم ده ډېر غټ علما دي چې کوم د پنجاب غټ علما دي غټ علما هغه کوم دي د تاسو چې نوم ده تلاقیم غټ علماو کې راځي د تاسو دا چې تمام ورځ پیچکاریانې په مدرسو کې کوم دا هم غټ علماو کې راځي نن عالم چیرې ده ورور جان اجازه راکړه په پاکستان کې چې عالم وی غوږ ونیسه په پاکستان کې چې عالم وی نن به خلکو قرآن ته توهین نه کو په پاکستان کې که عالم وی نن به خلکو مدرسو ته توهین نه کو په پاکستان کې که عالم وی نن به مسلمانانو ته خلکو توهین نه کو پاکستان کې که عالم وی نن به د پاکستان په نامه خلکو توهین نه کو پاکستان کې عالم نشته شیطان ده دا ټوله دنیا ته معلومه ده ځکه چې پیغمبر علیه السلام ورسول کې دا نه راځي ټول خلک د پاکستان د علماو قدر او عزت کوي صرف تاسو دا خبرې کوئ ګوره د تبلیغ کار باندې خو خبره ګوره زه تا ته چې وایم خو ما هم راکوه نظارې مو دومره خبرې کوې بل چا له بیخي وار نه ورکوې وایه د تبلیغ کار خو منې که نه تبلیغ منې که نه منې څه رقم تبلیغ